ذاکر صاحب تو اونجا چه میکنی؟ یوسف بیا ذاکر صاحب پیش برو د اون پروتکی پیش برو هغه پروتکی ته ورسره څنګه راځه دلته ستړي مشئ هیلهمند یم چې ښه به یاستئ د نیکمرغه لوی اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایم د کابل په دغې ساحه کې تېرېدو د ترافیکو د ریاست محترم رئیس صاحب هم ولیده چې د ماښام مهال دی او دی راغلی دی د هیوادوالو د چوپړ دپاره په خپله لګیا دی د ترافیکو نظم جوړوي نو رئیس صاحب ستړي مشئ اختر مو مبارک شه جوړې په خیر اختر دې مبارک شه په خیر رالاست خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه رئیس صاحب ډېر خوند یې راکړه چې وملیدې موټر مو ولا څنګ ته ودراوه چې په دې ماښام کې په خپله دا د اختر ورځ وګوره او ستاسو دا کار او فعالیت والا دی دې زیات کړي دغسې هېوادوال چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي نو څنګه چې نور کارونه او د اختر لمانځنه پرېښي خلکو ته ستاسې له لارې ستاسې لیدونکو ته او ټولو هېوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اول خو ټولو ته دا د لوی اختر مبارکي وایو الله تعالی دې ټولو هېوادوالو ته که د لید دي که په خارج کې دي د اختر نیکمرغه بختور او د خیر اختر وګرځوي او الحمدلله د خیر اختر ده نن په ټول هېواد کې امن امان ده اسلامي نظام حاکم ده ټول هېوادوالو په سولو او په امن کې اختر خوښي لمانځي موږ یې خدمت کوو دا یو لوی افتخار ده الحمدلله د الله تعالی احسان ډېر عالي دی ستاسو کار او بې سابقې دی یعنې داسې رئیس یوازې د ترافیکو په بخش کې نه بلکې په هېڅ برخه کې موږ نه دی لرلی چې خپل ژوند یې حتی خپل د روزمره د کورني کارونه او شخصي کارونه دې پرېږدي او هېوادوالو ته دې د خدمت مصدر وګرځي نو رئیس صاحب پرون هم راوتي وایي دغسې خدمت دا شپږ ورځې کېږي موږ دلته تقریبا چې دا کوم د اختر ورځې شروع شوي بیروبار د خلک راځي د اختر لپاره روان دي خپلې قربانیانې اخلي او هېوادوال ماشاءالله خوشحاله دي دا شپږ ورځې الحمدلله په سا کې وو خو بالخصوص دا دوه درې ورځې د اختر نو پرون هم فعالیت کولی نن هم راووتو دلته سره عالم دلته ډېر بیروبار وو نو خلک ولو دلته د خپلو مازپینو سره ودرم چې دوی سره کومک وکړو خدمت یې وکړو او تا د شخصي کارونو خبره ما کارونه تقریبا خپل ډېر کړي دي اوس دا د ملت خپلو هېوادوالو خدمت وکړم یو څوک د خپلو خلکو په خدمت وکړو الله دې قبول کړي ماشاءالله امین 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 نو دغه هېوادوال دي دا موږ خلک دي چې دوی خوشحاله یو موږ خوشحاله یو چې دوی اوسا یو موږ اوسا یو موږ افغانانو چې څومره قربانۍ مسلمانانو امارت یا د ولس ورکړي دي هغه د ولس د خوشحالۍ او د سوکالۍ لپاره ورکړي وي نو نن چې موږ دوی وینو خوشحاله دي او هر څوک تېرېږي د دې په خدمت باندې یقینا موږ افتخار کوو چې موږ د دې خدمت کوو او دغه ما وظیفه ده مسؤلیت مې ده نو په خپله وظیفه کې خوشحاله یم له دې خپله کاره چې خوند اخلم چې خدمت یې کوو ماشاءالله ماشاءالله دغسې جذبه چې موږ ټولو کې پیدا شي چې هېوادوالو ته د خدمت نه خوند واخلو نو جزاک الله ډېر ډېر عالي احساس دی ستاسو دوامداره به انشاءالله خپل ساتو د خپلو هېوادوالو خدمت به کوو او انشاءالله په راتلونکي کې خدای تعالی مهربانه ده چې اوس موږ تاسې په کار هېواد هرې خوا ته ځې یو کار شروع وي د سړي روح تازه کېږي اوس ماشاءالله شمالي خوا ته ځې خیرخانې کوتل جوړېږي داسې میدان وردګ خوا ته ځې غرب خوا ته ارغندۍ سړک جوړېږي نورې اشاره کاچرګي خوا ته ځې هغه سړکونه جوړېږي په ښار کې ماشاءالله چړایګانې جوړېږي نو سړی خوشحاله کېږي زه ولا هم که تر تاسې ډېر مشر یم خو تر ډېرو زمرانو ماشاءالله تکلیف د ستړیا احساس په دې نه کوم چې په دغه کار باندې خوشحاله یم او په دغه خپل هېواد څخه خپل خلک وینم دوی خوشحاله دي زه بس د دوی له خوشحالۍ چې نور هم قوت او انرژي اخلم ستاسو احساس قوي دی ملي دی او دا دغه احساس وجه ده چې خدای پاک توفیق درکړی چې دغسې د ځوانانو نه هم ځوان پاتې شوی لیدونکو لنډه ویډیو م تاسو ته برابره کړه او رئیس صاحب چې دا هڅې کولې غوښتل هم چې دا تاسو سره شریکې کړو ښه اختر ولرئ انشاءالله د رئیس صاحب سره به موږ بیا مخ کېږو او د سره به مرکې لرو
تر بیا ښې چارې